راته همیش پکش پونکای کاری ما سره رمی غمونه دی. ډېر جالب. پښتو یاد نداریم. نوم دې څه شی دی؟ نوم جمعه. نه مې پمیغه. جانا دور ډېر کنه کلی ته ما راوځه. والا شموز آدمای اوه نه سخت پس خیره این رقم این رقم بخی سیست راشم تو خانه خومنه رقیبان و هی چکی جنگی رکه. سلام درنو هیوادوالو ستړي مشه وخت په خیر الله پاک دی وکړه چې روغ رمټ به وای راغلم د میدان وردګو د جلي سیمې ته غرونه ګورئ رمه ګورئ کسان ګورئ چې دلته راغلي و بوټی وکړ او پسونه یې ماړه کړل نو زه تنها نه یم راسره څنګ کې زموږ ګران همکار ښاغلی مظلومیار صاحب حبیب رحمان مظلومیار صاحب حبیب رحمان ګلونه ستړی مشه وخت په خیر. سلام علیکم خیرات. شکر دی تاسو ولې خوشحاله شو خوندوره ورځ نن تېره شوله. ځان راته همیش پکې شپونکی ښکاري ځان راته همیش پکې شپونکی ښکاري ما سره رمی غمونه دي. ډېره جالب ډېره خوندوره. کاکا سلام علیکم. ستړی مشه. جانمال سوزجره ټاکرای خوبه بخیر. شکر الحمدلله. نامتون چیست؟ نام جمعه. جمعه روز یکشنبه آمدی؟ روز یکشنبه در دنیا آمدی. خوب هستی دیگه؟ شکر الحمدلله. چطور بود روزتون؟ روز ما خوب بود. میری به خیر خانه؟ خانه میرم. چی کردی امروز؟ امروز پوتا کندم. میزم یک دو ساعت خواب کردم. اینجا دکو؟ اینجا تو خواب. شک والا. اندیوال دمست بیا بچه؟ چه باز؟ چند ساله هست او؟ اوی 11 ساله. اینا که چی نام داره یکشنبه است؟ احیا نام داره احیا. احیا. سلام علیکم. چطور هستی؟ خوب. بخیر هستی؟ نامتون چیست؟ یحیی. او خو میگه احیا. پدرت میگه احیا. مظلومیار صاحب ته څنګه؟ شکر دی ښه یې. نن ستړی خوشحاله شولو. والا دلته ته وښځه دلته رانوم وکړه دا زړه مې بیخي ودرېده. دا ډول مې واخله یو ترانوم وکړه نو. یو څه ټاپی به ورته ووایم ترانوم خو لوړ راغلم ښه نه شوم د ترانوم به ښه رانه شي. ما د کوچي تره مرجار کې ما د کوچي تره مرجار کې د سهار ولې بلیږي دی ترې ځینه او یار مې په مینه نه پوهېږي یار مې کوچی دی نه پوهېږي ما ګلاب دی ده په کوره ته وویشتمه او مور کوچیانو ته مې ورکړه چې تور پیکی مې د هلمند شمال وایي یو بل دی وي مور کوچیانو ته مې ورکړه کنډک مستې بخورم چې هغه بشرمه اچھا کوم شاعر دی خفه خوشحال نه څنګه یې جمعه صاحب چطور هستی؟ شکر الحمدلله. پښتو نداری؟ نه پښتو هیچ. څنګه یې؟ پښتو یاد نداریم. نوم دې څه شی دی؟ نوم جمعه. نه مې پمیغه. کوم ځای؟ کوم ځای نمیفهم. از کجا هستی؟ از پنجاب. اینجا آمدی؟ نزدیک از دور از پنجابی پنجاب است؟ پنجاب نیست پنجاب این ولایت بامیان است ولسوالی پنجاب ولایت بامیان. کجا میشین خود؟ این یال پشت مزار میشنم. از یا خواب خودت هستی؟ نه ما چوپان هستیم مزدور هستیم مزدور. چند میتا باز؟ 65000 روپیه. از ساله؟ اینا با چند میتا؟ این نمیتا اینا آوردم نزوم میبرم. خود دو تا چی میگه؟ او پوتا میگه پوتا. او پشترا میگه. تو زیاد پوتا کردی والا؟ پوتا کردم دیگه. اینا باز میسوزین؟ اینا میبرم نان پخته میکنم قیچی. از آلی از برزمستان؟ برزمستان. تو از آلی پورا میکنی؟ آلی پورا میکنم. آلی چی نیست؟ خوش خو نیستی را؟ نه کنده میکنه باز یک چند روز که من خوش میشم. این اگر گشنه شویده ای گوها حتما صبح میاین شام میرین با چی میخورین اینجا؟ این دبای خو نان میرم. چی میارین؟ چای میرم نان میرم نان خوش.
او نداری آه کچالو نه او خلاص هستیم او نداره اونجا چشمه است برو جا چشمه کش کن من میره چرا کم او داره او خوب او یخ داره یحیی چند سال هستین 12 11 11 میگه 12 12 سمی چند هستی 5 سمی 5 مکتب هستی بشک چند نمره هستی پنجم سمی 5 پنجم نمره آفرین بازم یار سبیدی ماشین پردسویه بس گلالای ماشین دی دا گلالی ماشومان دا افغانی ماشومان دا ننجالی ماشومان زموږ راتلونکی جوړوي ځلنده لمر باشي رڼا رڼا بشي سحر سحر بشي رڼا رڼا بشي سحر سحر بشي دا ماشوم عالم بشي دا ماشوم ډاکټر بشي دا عالم بشي دا انجینر بشي رڼا رڼا بشي سحر سحر بشي ډېره مننه والله ما را بلکیش میرم تو میرم ما کارتون پایین میکنم خوبه میشه نمیشه میشه موشه نموشه موشه موشه طور نموشه کار دنیا اصلا نمیشه ولا در وقت کی چی اینجا بسیار کاری سخت است والا شما آدمای اوه نه بالا خو میکنم هر رقم که باشه بالا میکنی یه رقم کتون پایین میکنم بخاطر که کتی مونده ایره من میشنم خو کوکو جمعه بله چطور هستی دیگه شکر الحمدلله جمعه با چطور میگذره جمعه نام شما جمعه است ها جمعه خوب میگذره چند سال هستین کوکو ما 40 ساله چند سال میشه که مال دارین 40 سال 20 سال میشه که چوبانی کردیم ما 20 سال میشه خب 20 سال میشه این بچه دیگه دارین بچه 3 دانه داریم 2 دانه دیگه خانه داریم خورد از یحیی است یا کلان است خورد از کاتش علمی است خب باز خوب است دیگه خوبه شکر تو همینجا صحیح است صحیح است دل خیر میگیره دیگه والا من مونده کرد بیخی صحیح ایشه بگیر دیگه کاتش خراب نکن درنو هیوادوالو ډېره مننه چې تر دې پورې موږ سره ملتیا وکړه زموږ همکار خاندي ډېر په چال کې در ونیو موږ د لاندې کوزیږو لا څو تنو بزګران سره هم خبرې کوو تر هغې وخته موږ در سره وزغمئ ډېره مننه خیر دی لږ دمه کوه کلي ته مه راوځه په سپین ټټر دې سپین یخن چې کله ووینمه په سپین ټټر دې سپین یخن چې کله ووینمه زما په زړه راشي لړزه کلي ته مه راوځه زما په زړه راشي لړزه کلي ته مه راوځه خیر دی لږ دمه کوه کلي ته مه راوځه خون به مې واخلې تر بالۍ به درلوېدلې ومه خون به مې واخلې تر بالۍ به درلوېدلې ومه هلکه نور په سره غرمه کلي ته مه راوځه هلکه نور په سره غرمه کلي ته مه راوځه خیر دی لږ دمه کوه کلي ته مه راوځه جانانه دومره ډېر کنه کلي ته مه راوځه خیر دی لږ دمه کوه کلي ته مه راوځه
د کلي لوی شیخان به بیا درته خبرې کوي د کلي لوی شیخان به بیا درته خبرې کوي سپینه ټوپۍ په سر وه کلي ته مه راوځه سپینه ټوپۍ په سر وه کلي ته مه راوځه خیر دی لږ دمه کوه کلي ته مه راوځه جانانه دومره ډېر که نه کلي ته مه راوځه خیر دی لږ دمه کوه کلي ته مه راوځه سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستی؟ شکر سلامت باشی. نامتان چیست؟ نام ما رسوله. از کجا هستی؟ از ولایت بامیان. از ولایت بامیان. این اندیوالت است؟ آره این اندیوال است. خب سعی زنده باشی. سلامت باشی. چند روز میشه که اینجا کار میکنی کوکا؟ اینجا یک هفته در روز میشه. چند؟ یک هفته در روز. این میگم یک 3 روزی نیومده. او دروغ میگه راست نه. چرا دروغ گفته کوکا؟ این چی بود پیش چی بود چرا میکندی را؟ این قبل از اینکه بود میشی بود رشقه بود. خب ولی مثلا این چیزا تکرار زده خب این سنگمنگ زیاد پسن باشه جمعیم باغ درست میاد. اینجا از کابل آمدی از بامیان است؟ ما از کابل آمدیم. سلام علیکم. سلام علیکم. چطور هستی؟ بخیری؟ بخیر هستی؟ زنده باشی. خنده کن. از کجا هستی؟ از دایکندی. نامتان چیست؟ نام ما سراب است. سراب. اینجا باز خیمه زدی؟ اینجا خیمه زدیم ما. شام اینجا میباشی؟ شام اینجا میباشی. اینو چی رقم بکنه ما برم؟ بیزن نرم رقم که ما بزنیم. این رقم؟ نه سخت است خیره. این رقم؟ آن رقم بخی سیست. یک تو باید چی شما؟ تشکر زنده باشی. بخیر باشی. خدا پیسون بخواه. خدا پیسون. باید مال شد. جبوری جنگیرکی زړه مې څله خوري شیشه کې جنګیرکی ژبورې جنګیرکی زړه مې څله خوري شیشه کې جنګیرکی د سرو شونډو د کنځا بلا دې واخلم د سرو شونډو د کنځا بلا دې واخلم در واپس بکم مچکی جنگیرکی زړه مې څله خوري شیشه کې جنګیرکی ژبورې جنګیرکی زړه مې څله خوري شیشه کې جنګیرکی راشه څه خوړلې خو مې نه راشه څه خوړلې خو مې نه رقیبان وهي چکچکې جنګیرکی زړه مې څله خوري شیشه کې جنګیرکی زه هلمند کندهار کابل او د ستا سترګې زه هلمند کندهار کابل او د ستا سترګې بل شي وسپړې غمچکې جنګیرکی درنو هیوادوالو خپرونه هم پای ته ورسېده چې زه په اخره کې ونه ولېږم هیله لرم چې دغه خپرونه مو د خوښې وړ ګرځېدلې تېره خپرونه مو درته په همدغه سیمه کې چمتو کړې وه خو په یو بله کلي کې او بل ځل راغلو دې کلي ته دلته هم خپرونه درته چمتو کړله هیله لرم امید مې همدا ده چې زموږ ټولې خپرونې مو د خوښې وړ وګرځي موږ خاص تاسو په خاطر له کور تر ښاره له کور تر کلي راوتي یو زه شینکای احمدي درنه خدای پاماني غواړم الله مو مل شه بای بای